السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، ظلم وي چې هغه د کور دننه وي او که د باندې وي، خو د ټول نه بد ظالم هغه دی چې په کور کې ظلم کوي، په خپل میرمنې ظلم کوي، په خویندو ظلم کوي، په ورندار ظلم کوي. دا بدترین ظالم دی. دې ته وایي د کور زمری او د بیدیا شغال ګیدړ. همدغه خلک دي چې په کور کې بد حال جوړ کړی وي، خو چې کله وار د دښمن راشي دی به مړې سترګې نیولې وي. په خپل کور کې په مور، خور، ورندار، میرمن، لور ظلم کول، تشدد کول، جبر کول، او یا په خپل کلی کې، په خپل کوڅې کې، په خپل گاوند کې په گاونډیانو ظلم کول. دا یو شی دی. زه ډېر خواشینی کېږم هغه خلکو ته چې کله د کور کې د رور سره او د پلار سره او د تره زوی سره او د ګاونډي سره په وړې خبرې په ماشوم باندې او په چرګې باندې او په پولې باندې او په بوټي باندې او څه خبره راشي او دا داسې خرندې وي لکه چې حد په نه جوړیږي. خو د پلار دښمن، د مور دښمن، د خور دښمن، د رور دښمن، د کور دښمن، د حجرې دښمن، د جومات او د ښوونځي دښمن او زمونږ د کام او د قبیل دښمن چې کله شي نو مړې سترګې نیولي، بیا وایي چې موږ انصاف غواړو، موږ ژوند غواړو، موږ امن غواړو. تاسو په تاریخ کې وګورئ، البته مخکینی نه وایم، دا اوسنی، دا زموږ طایفه، دا زموږ د وخت خلک چې دوی څه توره کړې. تاسې ولید په کوم ځای کې دوی بند یو تورلنګی تخته کړی دی، یا په غلام خان بارډر کې او یا په تورخم کې یو نره بله ورځ را پیدا شو چې په چمن کې یو توره وکړه. عزیزانو، تر څو پورې چې موږ خپل حقیقت خپل نه کو او همداسې منافقت او ډار او غصب او د کور زمریان یو او د باندې ټس، بیا ګیدړ هم نه یو چې چرګه ته نه وتښتو، بیا بیخي زه وایم چې د غلامۍ نه هم بدتر. نو دا ځکه چې موږ یووالی نه لرو، اتفاق نه لرو، ایمان نه لرو او زمونږ تر شا څوک نشته او څنګه به ولاړ وي، خپل رور به راپسې څنګه ودرېږي، تره زوی به څنګه ودرېږي، عزیز به څنګه ودرېږي. دا چې زمونږ مخونه هغوی ته تور دي. الله مخاد و آباد لره. تر څو چې ځان ته ځان ونه یې، کورنۍ ته کورنۍ، کام ته کام، خاورې ته خاوره او دښمن ته دښمن ونه وای، که تاسو ښه ورځ ولیده بیا په ما باندې لعنت وای، قضاوت په تاسو. لاسونه سره یو کوي چې په نړۍ کې ښه ژوند او د مرګ نه وروسته د خدای په درګاه کې اوچتې سترګې که نه، نو دلته هم دغسې ضلالت او د مرګ نه وروسته دغه ذلیل مسلمانان دي، خوار و زار مسلمانان دي چې دغه کارونه کوي چې په کور کې زمریان یو د باندې هېڅ شی هم نه وي. خدای په امان.